بسم الله الرحمن الرحیم. د نوبل پیس پرایز 2025 لپاره د پاکستان د طرف نه د دوه پرسنالټي نامزدګي شوې ده چې پاغه کې یو عمران خان دی او بل ډاکټر مهرنګ بلوچ ده. اوس د حیرانګۍ خبره ده چې دغه دواړه کسان ولې نامزد شوي دي، د دې څه خدمات دي او د پاکستانیانو یا د پاکستان معاشرې او د دنیا د ترجیحاتو کمپیریزن په دې حواله سره په کوم ډول دی. دغه ټولو ته یو نظر وکړئ په ننني ویلاګ کې. دوستانو، د نوبل پیس پرایز 2025 لپاره د پاکستان نه چې د کومو دوو شخصیاتو سلیکشن شوی دی، نو په هغه کې یو ډیر پاپولر لیډر عمران خان دی او بل د دې سره ډاکټر مهرنګ بلوچ ده. په دغه لړ کې که موږ وګورو نو د نامزدګۍ دغه اعلان د ناروې د یو سیاسي جماعت چې پارټیټ سنټم په نوم باندې یادېږي د هغې نه مخې ته راغلی دی چې د دغه پیس پرایز دپاره د عمران خان نامزدګي هم شامله ده. اوس دا اولنی ځل نه دی چې د عمران خان د دغه پیس پرایز دپاره سلیکشن کیږي. په 2019 کې هم د عمران خان په هغه وخت کې نامزدګي شوې وه کله چې انډیا په پاکستان باندې حمله کړې وه او دیو د انډیا د اټیک جواب کړی و، د هغې سره سره د هغې یو پایلټ یې نیولی و او بیا یې هغه د امن په طور باندې د یو جسچر په طور باندې هغه واپس کړی هم و. نو په دغه کې هم د عمران خان ډیر یو ټاپ ټرن و چې هغه د نوبل پیس پرایز دپاره د هغه نامزدګي شوې وه، خو بیا دغه ایوارډ د تا میلاو نه شو او دا لازمي نه وي چې کومو کسانو نامزدګي وشي هغه ته دغه ایوارډ میلاو شي. د دې سره سره که موږ وګورو نو د پاکستان د دې نه مخکې هم څه شخصیات په دغه لیست کې د هغو ځای کړی دی او شامل دی پکې. په هغې کې اولنی ډاکټر عبدالسلام دی چې په 1979 کې هغو په دغه لیست کې خپل ځای کړی و او دغه ایوارډ ورته میلاو شوی هم و چې د فزیکس په میدان کې هغه خپل څه دریافتونه کړي وو او دغه ایوارډ ورته میلاو شوی و. د دې نه بعد په 2014 کې د ملاله یوسفزۍ نوم په دغه ایوارډ لیست کې شامل شوی و چې دغه ایوارډ د سیمې او یا خاص کر د پاکستان او د سوات ریجن د ایجوکیشن په حواله سره د هغې کومه خدماتو د هغې د وجې نه د ملاله یوسفزۍ دغه نوم شامل شوی پکې هم او بیا ورته دغه ایوارډ میلاو شوی هم دی. د دې نه بعد مختلف نومونه د دغه ایوارډ دپاره نامزدګي کیږي، خو دغه لازمي نه وي چې د هغه کسانو نامزدګي وشي او هغو ته دغه ایوارډ میلاو شي. د دې سره سره د حیرانګۍ خبره ده چې د پاکستان د سیمې نه د کومو دوو پاپولر لیډر نومونه مخې ته تللي دي، په هغه کې یو عمران خان دی او بل ډاکټر مهرنګ بلوچ ده. خو که موږ وګورو د حیرانګۍ خبره ولې ده چې دغه دواړه لیډران دا په جیل کې دي. مهرنګ بلوچ که موږ وګورو نو هغه د پاکستان داسې یو صوبې سره د هغې تعلق دی چې هغه ډېر بیکورډ ده او د هغې مخې ته څنګه راغلې ده چې په دغه صوبه کې څومره جبري ګمشدګي دي شوي دي، د خلکو د مختلف رایټس دپاره هغه راوتلې ده او د هغو دپاره کوششونه کوي. نو هم په هغې بنیاد باندې هغه په خپله دې ورځو کې په قید کې هم ده او هغه د دغه خپله هم د غواکارۍ شکار شوې ده. د دې سره که موږ عمران خان وګورو نو هغه په خلکو کې پوره اویرنس راخوستی دی او یو ډیر پاپولر لیډر هم دی، خو هغه هم د مختلفو مشکلاتو څخه شکار دی او په خپله په تیر 2 کالونه په جیل کې دی. اوس که د دنیا ترجیحاتو ته موږ وګورو، د پاکستان ترجیحاتو ته وګورو نو د دنیا ترجیحات د دغه دوه پرسنالټي په لیول باندې د کم لیول دي. که موږ وګورو نو دغه دوه پرسنالټي ته دنیا څومره دیو ته قد ورکوي، دیو ته څومره ویلیو ورکوي، دیو ته څومره ارزښت ورکوي، نو دغه به د دې ایوارډ د نامزدګۍ نه موږ ته پته لګي. په بل طرف باندې که موږ وګورو نو پاکستاني یا پاکستاني معاشره د دغه دوه پرسنالټي ته څومره قد ورکوي، څومره ویلیو ورکوي، نو دا به هم تاسو ته د دې نه اندازه وشي چې دومره پاپولر لیډران، دومره د کار خلک چې دنیا یې د نوبل پیس پرایز یا د دومره اعلی ایوارډ دپاره د هغو نامزدګي کوي او پاکستان دغه دواړه پرسنالټي د جیل د تمبو نه شاته کړي دي. اوس د عمران خان د دغه نوبل پیس پرایز دپاره
د نامزدګۍ وجوهات څه دي. که موږ وګورو نو کرنټلی نه بلکې د هغه که د دورې حکومت ته هم وګورو نو په دغه ټایم کې د پاکستان چې څومره انټرنل پیس او څومره لا اینډ آرډر و هغه ډېر زیات بهتر شوی و. په دغه سره ډېر پرمختګ یې پکې کړی و، ډېره ترقي یې کړې وه. ټوریزم دلته د دغه وجې نه پروموټ شوی و ځکه چې حالات ډېر زیات بهتر و. او دغه داسې واحد ټایم و چې دغه KP او بلوچستان څومره صوبې وي دیو کې امن راغلی و. په دیو باندې ډرون اټیک او مختلف قسمه چې څومره دیو د سختو ژوند هغه دیو برداشت کوو نو دا داغونه کم شوی او د دیو ژوند لږ پورامن شوی. خو که د دې نه بعد موږ وګورو نو چې کله د هغه ګورنمنټ ختم شوی دی او د وروستو کومه ګورنمنټ PDM راغلی دی یا د مختلف پوسټ چې کومه کولیشن ګورنمنټ دی نو په دې کې د پاکستان ټوټل لا اینډ آرډر او پیس چې څومره سچویشن دی هغه تر دې حده پورې تللی دی چې پاکستان په دې ریجن کې او بلکې په ټوله دنیا کې چې څومره د ټیرریزم انډیکس دی په هغه کې په 2م نمبر پوزیشن باندې دی چې دلته دهشتګردي یا ټیرریزم ډیر زیات دی او لا مخې ته به تر کومه حده پورې دغه ځي. نو د عمران خان د تلو نه وروستو د پاکستان دغه حشر شوی دی. نو دا د عمران خان خدماتو چې د هغې د وجې نه د هغه حق جوړېږي چې د دغه ایوارډ دپاره د هغه نامزدګي وشي. خپل ډېر خیال ساتئ.